دا ژوند دی، دې کې هر څه ځي راځي. یو وخت اوږدې ګلورینې رنګینې زلفې سپینېږي، د غوږونو د اورېدن وړتیا کمیږي، د سترګو لیدن کمزوری کیږي، خو یوازینی شی چې له تا سره ټول عمر یو ډول پاتې کیږي هغه ستا زړه دی. ډېر زیات خیال یې ساته، کله کله پر لار ورسره درومه، د مینې پر لار، د ژوند په لار، د خوشحالۍ په لار. سلام او ژوند په خیر. په دې هیله چې ژوند به مو په خیر وي او تاسې ټول به ډېر زیات خوشحاله یئ او د خوشحالۍ په لټه کې به هر عمر واستئ. راځئ چې نن د ژوند خوند، خوشحالۍ او مینې 20 خبرې در سره شریکې کړم. په خوند یې واورئ. که خوند یې درکړ کمنټ ضرور راته پرېږدئ. که ستاسې هم دا وړ خبرې زده وي، در سره وي، خامخا یې راسره شریکې کړئ. ژوند ژوند. کله مینېدنه دې لاس ونیو، ژبه دې له خبرو لویږي او زړه دې زنګ وهي. ستا مینه مې د زړه په باغ کې تر ټولو ښکلی او رنګین ګل ده. زما زړه یو ښکلی ښار دی او ته یې یوازینی بختوره اوسېدونکې یې. او څه بدذوقه دنیا ده چې زه او ته پکې خلکو له یو بل سره یو ځای ونه شوی زغملی. ما مې خپل ځان اپډیټ کړ، پخوانی ورژن مې کمزوری و. او زما یخ زړه ستا په لمر مخمین شوی، خدای دې خیر را پېښوي. کاشکې د نورو په ژوند کې نه لاس وهنه موډ شي، آها څه خوند به کوي. او کله کله د دې لپاره چې وغوړېږو باید مات شو. بې دلیله خندل او ژړل د یوې ښځې د مینتابه لومړنۍ نښه بللی شي. ستا کاته ماته له نورو ټولو بیخي جلا ارزښت لري، هر وخت دغسې خواږه راګوره. کله کله ژوند له هغې شېبې پیلېږي چې داسې څوک درته وخاندي چې خنده یې له نورو بیخي جلا وي. آها ارواښاد صابر صاحب څومره ښه ویلي، هر څوک زما په زړه کې تا لټوي، هر څوک زما له ژونده تا اخلي. د ډاکټر صاحب صابر بل بیت دی، دغه یوه مینه مې ټوله دنیا ظالمه رانه دا اخلي. او د زړه په کارونو کې د عقل لاس نه وي. تر ټولو بده بېکسي دا ده چې د وینګ لپاره ډېر څه لري خو د اورېدن غوږونه نه مومې.
تر ټولو ښه سفر د نوو ځایونو کشفولو لیدل نه دي. د نوو کتلو تازه تازه اندازونه کشفول د دې خاورینې تر ټولو خوندور سفرونه بللی شي. که د نه کېدن ویره درنې غالبه شوه، په نیمایي کې د کارونو د پرېښودن ښکېل به شي. ژوند بڼه دې هله بدلېدلی او نوې کېدلی شي چې فکر بڼه دې هره ورځ نوې، تازه او د زده کوونک پر لار رهي ولري. او ما مې ځان په تا کې ورک کړی دی، په موندلو کې مرسته راسره کولی شي؟ او زه په دې اعتراف کوم چې ما ونه شوی کړی زړه مې له تا سره له مینې راوګرځوم. ډېره زیاته مننه چې د ژوند خوند، رنګ، مینې او خوشحالۍ دا خبرې مو راسره واورېدلې، راسره ومو لیدلې. زه به ستاسې د کمنټونو، وړاندوینو او بهترینو نظرونو په تمه یم. او دا مه هېروئ چې هر وخت باید نوښتګر اوسئ، ځکه نوښت له موډه نه لویږي.